نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. د افغانستان ټول مجاهد ولس خصوصا خوسمیشتو ته په ډیر ادب او احترام السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سلام نو وروسته ټول ولس ته د دغه عظیمو فتوحاتو مبارکي وایم. په روان انقلاب او جهاد کې څومره مسلمانانو موږ سره شرکت کړی، کومک کړی، همکاري کړې، د پوره اجر او ثواب غوښتونکي ورته ټول ولس ته د امنیت په خاطر باندې پوره ډاډ ورکوو. داسې حالاتو یو ناڅاپي تغییر وکړ، پوره ولایت د اسلامي امارت مجاهدینو لاس ته ولوېده. البته مشکلات به وي، بعضې نیمګړتیاوې به وي، خو بیا هم ټول ولس ته د همدې تلویزیون له لارې نه پوره اطمینان ورکوو چې موږ به د تاسې د سر، د مال، د عزت، د ناموس، د هر څه حفاظت کوو، ساتنه به کوو، دفاع به هم کوو. موږ د تاسې د امنیت په خاطر، تاسې د سر ساتنې په خاطر، تاسې د مال، عزت او ناموس ساتنې په خاطر 100 کلنه مبارزه وکړه. دلته امنیت نه و، د چا مال، د چا عزت، د چا جایداد نه و خوندي. په همدې خاطر مونږ د دې ولس لپاره قرباني ورکولې. داسې اوس د واک چارې موږ ته وسپارل شوې. انشاءالله موږ ټول ولس ته پوره اطمینان ورکوو چې موږ به د دوی هر قسم امنیت نیسو. د امنیت لپاره موږ په مختلفو ځایونو کې خپل ملګري د اسلامي امارت عساکر هغه معذب کړي دي، هغوی ته وظیفه ورکړې ده چې د هرې ناوړه پیښې مخه به نیسئ او عاجل به خپلو ځایونو ته ځانونه رسوئ. دوهمه موضوع، نن د خوست په ولایت کې د ملي بیرغ په اړه باندې یوه موضوع د ځوانانو له طرفه راپورته شوې وه. هغوی ځوانانو غوښتل چې دلته د بیرغ پورته کې بیا بعضې مجاهدینو ملګرو مخالفت کړی و. په دې اړه باندې زه له همدې ټلویزیون له لارې نه ټول ولس ته اطمینان ورکوم. مونږ د چا سره د بیرغ په سر جګړه نه لرو، نم د چا سره په بیرغ باندې جنگ ده. مونږ اسلامي نظام لپاره جګړه کوله، مونږ د اسلامي نظام لپاره قرباني ورکوله، او اوس هم مونږ اسلامي نظام ته ژمن یو. دلته مونږ ته بیرغ نه ده مهم، مونږ ته نظام مهم ده. مونږ به اسلامي نظام راولو، هغه که د هر رنګه بیرغ تر سوري لاندې وي. د بیرغ په اړه به د اسلامي امارت مشرتابه وروسته پریکړه کوي چې د هیواد ملي بیرغ د کوم وي. اما په اوس حالاتو کې مونږ د هیڅ بیرغ مخالفت نه کوو. خپلو ټولو ملګرو ته توصیه وکړه، که د چا په موټر دا بیرغونه وو، که د چا په ودانیو وو، که په کومه دولتي ودانۍ وو، دا بیرغ مه لرې کوئ، مه د چا سره مشکل جوړوئ. که څوک سپین بیرغ لګوي د موږ له طرف ورته اجازه ده، که څوک زرغون بیرغ لګوي د موږ له طرف ورته اجازه ده. خپلو ټولو موظفینو ته موږ توصیه وکړه، په ټولو باندې وګرځېدلو. انشاءالله آینده به د هیڅ چا سره په دې اړه باندې موږ نه مشکل جوړو او نه اراده لرو. او دریمه موضوع له موږ سره هغه د ښار امنیت ته، د ښار وضعیت ته، په دې اړه باندې هم موږ جدي بحثونه کړي دي، ناستې مو کړي دي، معذب کسان مو ګمارلي دي. انشاءالله ورځ نه ورځ ته به حالات ښه کېږي، امنیت به ډاډمنېږي او پوره اطمینان درکوو چې انشاءالله موږ به دغه ټولې چارې د سمون طرف ته بیایو. داسې ابتدایي حالات دي، خامخا بعضې نیمګړتیاوې، بعضې کمزوریانې به وي. نو د دغه تلویزیون له لارې نه زه د خوست په ټولو ځوانانو باندې غږ کوم چې د هیواد د موږ او تاسې ګډ کور ده، په موږ او تاسې باندې ګډ د حق لري. تاسې نه غوښتنه دغه د موږ سره د هیواد په پرمختیا کې کومک وکړئ، موږ سره د هیواد په جوړونه کې کومک وکړئ، موږ سره د امنیت په راوستلو کې کومک وکړئ. ځوانان د ټولنې د ملا د تیر حیثیت لري. موږ کې چې کومه نیمګړتیا راځي مظاهرو مخالفتو ته ضرورت نشته. موږ دروازې شپه ورځ تاسې په مخ باندې خلاصې دي. موږ سره ستونزه شریکه کوي، تاسې ستونزه به حل کېږي. مخالفت او دغسې شیانو ته ضرورت نشته. او د هیواد ټول ځوانان باید موږ سره د امنیت په راوستلو کې پوره کومک وکړي. که د موږ ځوانان موږ تر څنګ ودرېږي، موږ سره د امنیت په راوستلو کې دوی ملاتړ وکړي، کوشش وکړي، د ولایت به پر امن ولایت وي. دلته به د چا وینه نشي تویه، دلته به د چا مال نشي ضایع، دلته به هیڅ چا ته تکلیف نشي پیښ. دا به د موږ سره د ځوانانو همکاري وي، د موږ سره به مرسته وي. اما که ځوانان دغسې خودغرضه کارونه کوي او دغسې
د اسلامي امارت مخالفتونه کوي نو کېدای شي بیا پیښې رامنځته شي دغه پیښو مسؤلیت به د دوی په غاړه باندې وي ولې موږ دوی ته پوره اطمینان ورکوو او د دوی غوښتنې به موږ منو چې انشاءالله مشکلات به نه ایجادوو او مشکل به نه جوړېږي. اما بعضې موږ ته راپورونه راځي بعضې استخباراتي کړۍ بعضې خودغرض اشخاص هغه د دغو خلکو تر شا وي هغه د پیسو یا د بل لالچ له مخې نه بعضې ځوانان دې ته هڅوي چې هغه مخالفتونه رامنځته کړي هغه یو ناوړه وضعیت رامنځته کړي. موږ هغو خلکو باندې هم غږ کوو چې ګورئ د الله په خاطر باندې 40 کاله د افغانان وکړېدل وځورېدل شهیدان سول بېکوره سول ټول دنیا خلک آرام ژوند کوي نور د خلک آرام ژوند ته پرېږدي د خلک خپل زندگی ته پرېږدي د خلک راحت ته پرېږدي دا 3 ورځې په خلکو باندې د امن څادر غوړېدلی ده دا 3 ورځې خلکو دلته د قتل کومه دوسیه نه ده اورېدلې پرېږدي چې دا خلک په امن کې ژوند وکړي په امنیت کې ژوند وکړي دا خلک د خپل کاروبار ته پرېږدي خپل عادي ژوند ته پرېږدي او د بازار په ټولو دکاندارانو ملي سوداګرو تجارانو باندې مدني فعالانو باندې ټولو باندې غږ کوو چې خپل عادي چارې په مخ باندې بوزي خپل عادي ژوند ته ادامه ورکوي او هغه څوک چې هغه دلته مخالفتونه راپورته کوي هغه دلته ناوړه پیښو کې لاس لري دغسې خلکو مخه ونیسئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.